السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ نحل آیت نمبر 98 99 اور سلام بوایو یعنی 98 99 اور 100 دا درې بوایو انشاءاللہ. الله تعالی دی وینا حق ادا کول راته آسان کې. الله دې موږ تاسو ټول په قران کریم باندې پوي کی. الله دې موږ تاسو شرح صدر نصیب کی او الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې. د نورستنی آیت کې الله تعالی او فرمایل چې هغه څوک چې نیک عمل کوي او مؤمن وي که ښځه وي که نر وي نو موږ به ته دنیا کې هم ښایسته زندگی ورکو او آخرت کې به هغه بدل ورکو چې کم د دې اعمالو نه ډېر زیات وي. الله دې موږ ته را نصیب کړي. اوس الله تعالی د شیطان باره کې فرمایي چې کلم تاسو قرآن کریم لولئ، کلم چې قرآن لولئ نو اعوذ بالله وایا. فاذا بیا کله چې قرأت تلولئ القرآن قرآن، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي حکم عام دی قرآن نمخ کې اعوذ بالله دا ویل ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خودلی هم دی چې کلم تاسو قرآن ته کینئ یا قرآن تلاوت کوئ نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه خودلی دا او دیم خودلی دا چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. الله تعالی ما د شیطان د هر قسم وسوسې او د هر قسم شر نه او فساد نه بچو ساتي. نو ویل پکار دی چې کومه درته اسانه یو خو قرآن نمخ کې دا ضروری دی. نو کلم چې ته قرآن لولې فاستعذ نو پناه وغواړه بالله الله سره، یعنی د الله تعالی پناه حاصله کا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. دغه چې هغه بیا پکې رکاوټ اچوي څنګه چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې کلم تلاوت کوي او پیغمبر یا کس نو شیطان پکې رکاوټ اچولو کوشش کوي. نو دیو جن مخکې نه چې دا کلمه اولې شي به شیطان ته هغه زور مې حاصل نه وي. انه بشک اغا ان شیطان لیس نشتا له دتا د شیطان لپاره سلطان زور. شیطان تعالی تعالی فرمایي ما زور غلبه نه دا ور کړی، زور نشته، زور نه چلیږي. علی الذین او خلق باندې امنو چې مؤمنان دي وعلى ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون ځان سپاري. څوک چې الله تعالی باندې توکل کوي ځان سپاري او مؤمن وي نو شیطان ته د باندې زور نه چلیږي. شیطان په زور گمراه کولای نشي، په زور دته گمراه کولای او خطا کولای نشي. نو زور په چا ده؟ انما بشک خبره ده د بل نه ده سلطانه د زور د غلبه علی الذین په هغه کسانو باندې ده یتولونه چې د دوست جوړي. څوک چې شیطان سره دوستی کوي هغه ته په هغه باندې بیا شیطان ته هغه باندې غلبه او زور ورته حاصل ده. بیا والذین هغه کسانو باندې هم زور حاصل ده هم چې هغه به هغه سره ان الله سره مشرکون شریک جوړي. څوک چې مشرکان دي بابا پرستی یا بت پرستی یا قبر پرستی هغه ته هغه باندې هم شیطان اسانه سره غلبه مومي او اسانه سره شیطان وسوسې ذری سره دوکه کوي. او چې مؤمن وي او الله باندې توکل کوي باور کوي نو شیطان دوکه کولای نشي. بیا الله تعالی دې زموږ ایمان او الله تعالی دې موږ ته توکل هغه درجه را نصیب کی کوم چې د الله تعالی خود لیدا په دې آیتونو کې. فاذا بهر کلا قرأت چې تلولې القرآن قرآن فاستعذ بالله نو پناهونی سره الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. انه بشکدا د شیطان لیس نشتا له دتا سلطان زور غلبه علی الذین فاغو کسانو باندې امنو چې مؤمنان دي وعلى ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون ځان سپاري. څوک چې توکل کوي په الله باندې او ایمان وي شیطان غلبه پې نشي موندلی.
انما بشک خبر ادا د بلندا سلطانه د زور علی الذین اغو خلقو ده ان چلیږي په اغو خلقو یتولونه چې دوستی کوي د سرا والذین او په اغو کسانو هم چې اغوی به اغه سرا ان الله سرا مشرکون شریک جوړوي.